تا چې مې سترګو ته نظر نیولی اول دې زړه بیا دې ځیګر نیولی خلک مالوچ په سر زغملی نشي مونږ د ګولو مخې ته سر نیولی او خورشیده خلک چې به ټول میده کړو پښتون هغه غوایي د ښکر نیولی. السلام علیکم. د خوندور مازدیګري ګرانو قدرمنو کتونکو ستاسو کوربه حضرت علي مشال سره د خپل کیمرمین ملګري حسین علي یو ځل بیا تاسو ته مخامخ یم. خوندور مازدیګری لابټ ته راوړلی چېرته چې خورشید قاسمي صاحب د خپل ژوند ورزشپې سبا کوي. قاسمي صاحب تاسو په خپل پروګرام خوندور مازدیګري کې هرکلی وایي. ډېره مننه حضرت علي مشال صاحب، تاسو ته په خیر راغلی وایم او ډېره مننه کوم چې تاسو راغلی زما ځای ته او الله دې وکړي چې ستاسو دا چینل نور هم مخکې لاړ شي او خوندور مازدیګري کې راتلو کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم. قاسمي صاحب زموږ د مینوالو سره خپله لږ نشانې پېژندګلو وکړئ. مشال صاحب زما نوم خورشید قاسمي دی، د لابټ اوسېدونکی یم او د سروس په لحاظ باندې زه یو کلرک پوسټ باندې کار کوم په ګوالري سکول کې او بقایا نور د خپله زمینداره دغه کار کوو. قاسمي صاحب زمونږ مینوالو ته به کم یو کلام وایي چې مونږ تیم خوندونه والو او په دې سکرین باندې تاسو کم مینوالي نه چې هغه تیم خوندونه واخلي. مننه مشال صاحب، نن مې یو تازه کلام لیکلی دی نو تاسو راغلی غواړم چې هغه لول تاسو ته ډالۍ کړم. وی زما به څنګه د زخمی ځیګر جوړ شي، زما به څنګه د زخمی ځیګر جوړ شي او چې 15 غټ ظالمان یو کم تر دلبر جوړ شي. ډېر ښه. او لکه یعقوب مستا د تګ لارو نظر وړی دی، لکه یعقوب مستا د تګ لارو نظر وړی دی او ستا په بوسه لکه یعقوب کمی نظر جوړ شي. ډېر ښه. او مشال صاحب دلته د توت نه بقایاڼه په هنر جوړیږي. دلته د توت نه بقایاڼه په هنر جوړه شوه. څه عجیبه ده که د سروې نه نختر جوړ شي. او د هغه قام په تقدیر هیڅ نه ویم چاړه به شمه چې د قام مشر د سرونو سوداګر جوړ شي. او زما د قام بدنصیبۍ له بس هم دا پوره ده چې غل ډاکو او جوارګر زمونږ لیډر جوړ شي. او ترڅو چې لر او بر د یو بل ګریوان پرېښی نه وي، ترڅو چې لر او بر د یو بل ګریوان پرېښی نه وي نو نه به کابل آباد شي نه به پېښور جوړ شي. او راځئ چې کینو مرکه شو ځان له ژوند وګټو، راځئ چې کینو مرکه شو ځان له ژوند وګټو او قطره اوبه چې یو شي سمندر جوړ شي. او مشال صاحب دلته کې حق وینا مه کوه ناسازې وایه، دلته کې حق وینا مه کوه ناسازې وایه او خورشید د چپ شه د شیرونو نه به شر جوړ شي. ډېره مننه. دلته کې حق وینا مه کوه ناسازې وایه خورشید چپ شه د شیرونو نه به شر جوړ شي. ډېر ښکلی کلام او هیله لرم چې ټولو مینوالو به دې خوندونه اخلي. قاسمي صاحب که د دې سره زموږ مینوالو ته یو بل غزل هم ډالۍ کوي نو موږ به تیم خوندونه والو، دا مینوال به تیم خوندونه والو. ډېره مننه. یو غزل در سره شریک کړم چې غمونه مې لږ کم شي بیا به ګورو، چې غمونه مې لږ کم شي بیا به ګورو او دا خراب حالت چې سم شي بیا به ګورو او د خزان سیلی چې راشي سپرلی یوسي، د خزان سیلی چې راشي سپرلی یوسي نو چې د سرو ګلو موسم شي بیا به ګورو او هر ستم ته یې د غر غوندې ولاړ یم، هر ستم ته یې د غر غوندې ولاړ یم چې پوره یې هر ستم شي
بیا به ګورو او زما زړی د نفرت په اور کې سوی زما زړی د نفرت په اور کې سوی د رقیب سر چې قلم شي بیا به ګورو او زما زړی د نفرت په اور کې سوی د رقیب سر چې قلم شي بیا به ګورو او زه خورشید یې لا ګریوان پرېښودی نشم زه خورشید یې لا ګریوان پرېښودی نشم چې ګواه پې ټول علم شي. خپل کوربه حضرت علي مشال سره د همکارانو ملګرو ډاکټر حیدر داود او حسین علي د تربري خپرونې پورې اجازت ورکوي. د لوی الله په امان.